بسم الله الرحمن الرحیم. نجیب الله شینواری سپیکس نه ډېر سلامونه مې ومنئ. افغانستان پریمیر لیگ هغه د غونډه شینې ترسره شو، ډېر خلک راغونډ شوي وو، ناسته پاسته وه. والله چې رښتیا درته وایم، ګوره د افغانستان د کرکټ بهتري موږ غواړو، د افغانستان د کرکټ پرمختګ غواړو، دې کې هېڅ شک نشته، دا هر افغان غواړي. مګر ډوزې دومره ویشتل شوي دي چې زما اوس یقین نه راځي. پروفیشنل طریقه چې دا هر څه ما خو اول د آی ټي ډبلیو دا سپانسر چک که سره مې دا پیدا نه کړه چې دا څه قسم داسې غټه کمپني ده. نه دوی وي چې په څومره $1,000,000 ورته دا قرارداد ورکړل شو، نه د ټیم د اونرانو معلوماتو شو. ځکه موږ هم غوښته چې یو د ننګرهار ټیم واخلو، د هغې خو باید ټینډر وشي، د هغې خو بیا یو سلسله وي او دا خو یې معلومه وي که نه. عبدالستار ته مې ویلو چې ته دغه سره خبره وکړه نصیب خان سره، ځکه د نصیب خان سره د اړیکې ډېرې ښې دي، کلوز دي. نو ما زما نوم ورته واخله، هېڅ خبره نشته چې شینواري سپیکس نجیب الله شینواری انټرسټډ دی، خو هغه ورته زما نوم نه دی اخیستی او هغه خبرې خدای خبر چې څنګه به وي. هغه وایي چې ما ورته همداسې آوټ سایډ ویلي دي، خو په کار خو دا وه چې دې ځای کې د ټیمونو دغه وایي، د اونرانو خبره وایي، د اخیستو دغه وایي، دغه څه دغه یو شی باید شوی وایي. دلته خو نه دا اعلان شو، نه هغه پرېږده آی سی سی مو خدا که ورباندې څه اکشن واخیسته، هغوی هم نه څه ورته یو پوسټ هم نه دی کړی فیسبوک کې. څه شار ناپرسان والا سلسله ده وروره، دا د افغانستان پریمیر لیګ. نه پوهېږو چې زه اوس تاسو ته په دې کې څه وایم. راشد خان صاحب یې راوغوښته، په هغه یې مې یو څو خبرې وکړې. هغه ورته چې خدای دې وکړي چې دا وشي. ګربز وی همدغه د ای پی ایل اولنی کانټریکټ زما $10,000، هغه $10,000 برکت دی چې مثلا ما سره پیسې نه وي او زه دې ځای ته راورسېدم. هغه خلکو چې زموږ خبره کوله چې ما ورته چې ګربز د غریب سړي بچی و، او تاسې چې نه دا خو پدري خان و یا چې شی پیسې نه سړي زامنو اوس یې واورئ. د شینواري سپیچ چې دا د حق او سچ آواز دی وروره. وایي چې کومه خبره درته کوو موږ درته ځان اخوا دې خوا خبرې نه کوو. نو خیر دې نه به راوړو، هغه هم ورکې خپلې خبرې وکړې. دا داسې یو ګپ شپ غوندې لکه یو ټي وي چینل والا یا څوک دغه چې چا نه پوښتنې کوي، دغه سلسله وه. لاندې ورته آډینس ناست و، نو هېڅ معلومات ونه شو چې دا د اخري انجام شی شو. په کوم تاریخ باندې به افغانستان پریمیر لیګ مثلا که تاریخ نه میاشت یو څه خو به یې دغه کړی چې احتمالي دغه ځای کې شروع کېږي. ډېره ولا چې ګډه وډه سلسله وشوه، نو دا فنکشن خرچه وشوه، تاوان وشو، لکه په هر یو دغه کې چې کېږي. د انډر 19 کیمپ دپاره کېږي، د اے ټیم کیمپ دپاره په لکونه ډالر خرچه کېږي، د نیشنل ټیم کیمپ دپاره چې په دوبۍ، ابوظبۍ یا بل ځای کې به میلیونز خو لکونه ډالر به دوی هلته خرچه کول. نو ټول د افغانستان کرکټ بورډ چې دی لکه هغه په ډمانو چې پیسې ولي که نه، په ډمو باندې پوه شوې، هغه شي والا کار شروع شوی دی وروره. یو شار ناپرسان دی، اسلامي امارت د اتي په غوږ کې وده دی. په دې نظام کې چې ولی مولوي صاحب والا نظام دی چې کوم مولوي صاحب کوم سوړي ته ورننه وته که نه، د چا پلار یې هم نشي رایستی. که په کرکټ بورډ باندې چیرمین شوې، د چا پلار دې نشي لرې کولی. که سی ای او شي، د چا نیکه دې نشي لرې کولی. نه ډزنټ میټر چې غلا کوي، فساد کوي، که هر شی کوي، هېڅ شی هم نشي کېدی. نو حالات دغسې دي. ولا اوس دوی نه څوک پوښتنه هم نشي کولی چې تاسې څنګه دا شی وکړه، په دې باندې تاسې ولې پیسې ولګولې، د دې لاسته راوړنه څه وه، تاسې څه میسج ورکړه. لګیا وئ او بس انګلیش ته مکش ورکړی و، هغه مو ووي ګډوډ، د چا پکې ګډوډ و، چا پکې اوتې بوتې دغه کولې. تاسې خپل نظر هم پکې شریک کړئ. خو زه ام نار امپریس. خدای دې وکړي چې دې نه وروسته نیکسټ سټپ چې دا پیسې اوس ضایع نه شي. نیکسټ سټپ باید شي. نیکسټ سټپ باید ټیمونو دپاره چې څوک غواړي ټیمونه واخلي، هغې دپاره باید دوی خپل ریکوایرمنټس اعلان کړي. خو سپانسر چې دی دا باید معلوم شي چې څومره $1,000,000 دی او څومره وخت دپاره دی. دا شی مهم دی. صحیح ده، انشاءالله زه بیا به خبرې کوم. په لوی الله مې سپارم. خدای په امان. سلام علیکم.